ولسم منزل میر غضب په لویه لاره. په لاره تېرېدل ناڅاپه دوړې شوې. خلک له لارې څنډې ته شول. لاره یې پرېښوده. د لارې دواړو غاړو ته کتار ودرېدل. ټول په ملا مات شول او د یو لوی درناوي لپاره یې ملاوې کړوپې کړې. ځینې ښاریان له وېرې رپېدل. یو بدرنګه میر غضب په تور آس راورسېد. توره په لاس اردالیان یې ورپسې وو. په برسره یې لارښود او پوښتونکی لاروی هک پک ولاړ ول. ناڅاپه بدرنګه سپور ورغږ کړ: لیونیانو، ولې تعظیم نه کوئ؟ تاسو نه ګورئ چې د لوی اتل زوی قهرمان ستاسو ترمنځ ولاړ دی؟ ببرسري کړس کړس وخندل. دا څه ډول قهرمان یې چې لسګونه وسلوال اردالیان درپسې روان دي؟ که ته اتل یې، ورشه په خلکو کې یوازې وګرځه او بیا ترې وپوښته چې اتلولي دې مني که نه. اتل غوسه شو. وی ویل: ټول ښار زما د راتللو د ښکالو په اورېدو د پاڼو په څېر رپېږي او ته مې لا قهرمان نه ګڼې؟ ببرسري ورغبرګه کړه: په اتلانو باید باور ولرو. له اتلانو څخه نه ښایي وډار شو. دا ښاریان له تا څخه ویریږي، خو په اتلولۍ دې باور نه لري. لاروی پوه شو چې ښاریان د خپلې ویرې غلامان دي او که نه په اتل کې د بهادرۍ بل ارزښت نشته.